د پاکستان بیا مختور شو. پاکستان بیا رسوا شو او ډیر غټ راز ښکاره شو. افغانستان کې څنګه ولې او کوم هدف لپاره هم وګړي نښه کوي. د دې ویډیو کتل لر او بر ټولو ته پکار ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ چې په ډیرو حقیقتونو او د پاکستان په ډیرو موضوعاتونو خبر شئ. څومره داعش ډلې کسان چې افغانستان کې نیول شوي دي تر اوسه ټول د پاکستان وي او ان مشر اسلام فاروقي هم د پاکستان لخوا رالیکل شوی وو او اوس هم پاکستان کوشش کوي چې اشرف غني ورته هغه خلاص کړي. خبره دا ده چې دلته د ویرې خپرول پاکستان د ځان په ګټه ګڼي. نو ځکه د داعش په مټ باندې دلته ډیر کله د عامو خلکو مرګونه کیږي. دا کار ځکه پاکستان د ځان په ګټه ګڼي چې پاکستان په دې پوهیږي چې څومره افغانستان کې بدامني او ویره زیاتیږي همومره به خلک دلته سرمایه گذاری ته زړه نښه کوي. اوس تازه د داعش ډلې یو تازه ویډیو کلیپ چې په رسنیو کې ډیر ښکته پورته کیږي غوغا جوړه کړې ده. په دې کلیپ کې منځني ختیځ کې د داعش اصلي مشرتابه ته خبرداری ورکوي چې داعش یا خراسان ډله کې د ISI ایران طالبانو او لشکر طیبه لخوا نفوذ شوی دی او دا ډله د پاکستان په لاسونو کې په یو لوبیدونکي ګوډاګۍ ډله بدله شوې ده. دوی دا هم وایي چې اوس صحاب المهاجر د خپل مشر په توګه نه مني ځکه چې هغه د استخباراتي ډلو یو ایجنټ دی. دا ویډیو کلیپ دا هم جوته کوي چې په افغانستان کې ملکی تلفات په اصل کې د طالبانو او پاکستان پلان شوی کار دی چې په دې کار کې د داعش له جنګیالیو څخه کار اخلي. د کلیپ کې ویل شوی دی چې د خراسان مشرانو ناسمه لار انتخاب کړي او نورو ډلو لکه القاعده حقاني شبکې لشکر طیبه او طالبانو سره همکاري کوي. کومې ډلې چې فقط د قدرت او پیسو لپاره جنګیږي نه د شرعي عظمت لپاره. په دې کلیپ کې د خراسان ولایت مجاهدین او ملاتړ کوونکو ته وړاندیز شوی دی چې باید له زغم نه کار واخلي د جاسوسانو په لومو کې ونه لویږي او د مرکز امر ته په تمه شي. هغوی دې کلیپ کې دا هم ویلي دي چې دوی به خامخا له هغو کسانو څخه خپل غچ اخلي چې تسلیم شوي دي او یا یې د دوی لار پریښې ده. نو پاکستان ته دا اسانه ده چې هره ډله باندې ولکه پیدا کړي او په خپله خوښه ترې کار واخلي لکه دا څو کاله چې له داعش ډلې کار واخیست. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د پاکستان د دې نوي موضوعات په اړه او یا هم د داعش ډلې د دې تازه ویډیو کلیپ په اړه نظر لرئ کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه هر چیرته چې یاست آباد او خوشحاله اوسئ.